زموږ یو ملګری دی چې د قطر ریالونه یو بل قرض به ورکول. اوس هغه ملګري چې کوم قرض ورکړي دي نو چې واپس دی د خپل قرض اخلي نو آیا هم د قطر ریال به اخلي که نه نورې پیسې هغه اختی شي، څه طریقه کار به دی د ادایګي؟ ضیا محمد بھائی تاسو ډېر بهترین سوال کړی دی. دی چې کوم کرنسی ورکړی ده مثلا 5000 د قطر هغه ریال هغه د قرض ورکړی خپل ملګري له، نو چې کله دی د خپل قرضدار نه قرض اخلي نو دی ورته برابر اخلي، کمی یا زیاتې په دې معامله کې دا سود دی. او که نه دغه ریال چې کوم قطر ریال دغه نه علاوه نورې پیسې دی ورکړي، مثلا ډالر ورکړي یا پاکستاني پیسې ورکړي، د هغې لپاره 2 شرایط دي. علي به صحیح کېږي. نمبر 1 چې دواړه راضي وي، یعنی قرض ورکوونکي او چا چې قرض ورکړی دی دا دواړه په دې راضي وي چې او بالکل صحیح د پاکستاني هم راکا، که ریال نه پاکستاني راکا یا بل ملک راکا. دویم نمبر شرط دا چې په کوم ورځ باندې ته دا قیمت ادا کې د قرض ادا کې نو هغه قیمت هغه ریټ ته بکتی شي، دا نه چې کوم ورځ باندې قرض ورکړو هغه ریټ نه. اوس چې کله ته ورکې نو نن ورځ هغه ریټ ته به ته ګوري، هغه حساب سره به ته هغه پیسې دله ورکوي. که چېرې دا 2 شرطه پکې ونه موندلی شي نو بیا ته نشي ورکولی سوا د ریال نه، چې څه کې قرض اخیستی هغې کې به ورکې، او که نه کرنسي بدلې نو بیا پکې دغه 2 شرطه هغه لازمي دي.